پاکستاني ځواکونه بیا له خونړي برید سره مخ شوي. بلوچستان کې چاودنې 15 پاکستاني عسکر وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي. دا چې څنګه نور جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان بلوچستان ایالت په سبي سیمه کې د یوې بمي چاودنې له کبله د FC 15 سرتیري وژل شوي او 8 نور یې ټپیان شوي دي. د معلوماتو له مخې دغه پیښه د سې شنبې په ورځ رامنځته شوې ده چې د 4 ټپیانو حالات نازک او چې د درملنې په موخه په الوتکه کې کوټې ته استول شوي دي. بلوچ بیلتون پالو د دې برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې لسګونه پاکستاني پوځیان پکې وژل شوي دي. د سیبي چارواکي وایي چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې د امنیتي ځواکونو موټر له سیمې تېرېده. د یادونې ده چې په تېرو 10 ورځو کې دا په سیبي کې درېیمه چاودنه ده چې تېر برید پکې د پاکستان په ولسمشر شوی و، خو له بریده روغ وتلی و او نور ګڼ شمېر پوځیان پکې هلاک شوي وو. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ په دې اړوند خپل نظریات راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم ترسره سبسکرایب کړئ.